پوهیږم چاقو غوښې ته ورسېده. محمود نور له خپل حد څخه تیر شو. ملګرو موخه یې ښکاره ده، غواړي چې موږ ټول له منځه یوسي. اوس یې وخت راغلی چې د خپلې خزانې نه باید ګټه پورته کړو. موږ نور څه ته په تمه یو. پوهیږم تاسو په حق یاستئ رښتیا وایئ، خو چاره څه ده؟ بیا یو ماشوم په تخت کښېنو که څنګه؟ همدا چې دوام ولري بسنه کوي، نور هېڅ اړین نه دي. که چیرې موږ اړ شو یو ماشوم هم په تخت کښېنوو. ملګرو سرتیرو په پلان سره مخته لاړ شئ. دا ماشوم څه موده وروسته لویږي. فکر نه کوئ د خپل پلار انتقام به له تاسو نه واخلي؟ ها ووایئ چې داسې ده نو څوک به شي ښاغلی خالده؟ هغه څوک چې پنځمې ستنې ته تل نږدې و، قدرت ولري او قوي اوسي. قوي له داسې یوې کورنۍ څخه اوسي چې خلک ورسره مینه ولري. پوه شوئ؟ ستا په اند څوک به وي؟ داسې یو څوک نشته. سرتیرو شتون لري هغه چا چې موږ سره ډېره مرسته کړې ده او اوس مهال موږ ورته اړتیا لرو. هغه چا چې د خلکو پام او مینه لاسته راوړې ده او هغه څوک چې د احترام وړتیا لري. هغه څوک دی خالده؟ میرمن اسما. څه؟ میرمن اسما یې وویل؟ نه باید ښځه وي، عثمانیانو سره نه ښایي. داسې نشي کېدی.